وای دروند سړی به دې درنی لکه اسمان، دروند سړی به دې درنی لکه اسمان، او سپک سړی به دې سپکۍ په خپله سپک وي. السلام علیکم. دا یو 4-5 ملګري دي، سعودي عرب کې مسافر دي. یو ملګری دوبۍ کې دی، هغو د یو څو شعرونو فرمایش کړی و. جاوید خان د مینګورې نه، او اکبر خان د شکردرې نه، او انعام انور زمونږ د پیر کلي نه، او عبدالعلي د دوبۍ نه. دا یو څو شعرونه دي، دوی په فرمایش باندې یو لیکلي دي، او مونږ خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. مسافر یې مونږ ورته هم دواګانې کوو. دا یو څو شعرونه دي چې یو غزل زه جوړومه خو کتاب رانه ورک شوی دی، یو غزل زه جوړومه خو کتاب رانه ورک شوی دی، او ستا په یاد یې جوړومه خو الفاظ رانه ورک شوی دی. او یو غزل زه جوړومه خو کتاب رانه ورک شوی دی، او ستا په یاد یې جوړومه خو الفاظ رانه ورک شوی دی. ستا ستمونه مې په یو غزل کې بند کړو اشنا، ستا ستمونه مې په یو غزل کې بند کړو اشنا، او وس شمارومه یې حساب رانه ورک شوی دی. او څو ځله یې پوهه کم خو غیب شي نو، څو ځله یې پوهه کم خو غیب شي نو، او زی د یار کوڅې ته زړه خانه خراب رانه ورک شوی دی. او ځان له به د زړه د صبرېدو چېرته تعویض وکم، ځان له به د زړه د صبرېدو چېرته تعویض وکم، او څه وکم ملګرو هغه مولا هغه جومات رانه ورک شوی دی. او برکت الله صاحبو، ستا سترګې ښایسته نه دي ظالمانې دي، ستا سترګې ښایسته نه دي ظالمانې دي، او خیرې به درته کوم خو جانماز رانه ورک شوی دی. او زه ستا سترګو خمارو نشه کړی یم، زه ستا سترګو خمارو نشه کړی یم، او لا نوره نشه کومه بوتل د شراب رانه ورک شوی دی. او اخري یو شعر دی چې خیرې درته کوي عاشقان دې دومره ډېر شه، چې خیرې درته کوي نو عاشقان دې دومره ډېر شه، او زه نه یم لیونی شوی د ځوانۍ مستۍ مزاج رانه ورک شوی دی. مهرباني، مننه.